تادین خان ډیر وخت غلی ناست و، څه یې نه ویلې، خو اخر یې هم حوصله ختمه شوه. تادین خان څه وایي، ولې غوسه شو؟ تادین خان د طالبانو حقیقتونه بیان کړل. د طالبانو او تادین خان ترمنځ ډیره قوي جګړه شوې. راځئ چې څه روان دي دلته یې په ویډیو کې له موږ سره وګورئ. قدرمنو لیدونکو، السلام علیکم، وخت مو بخیر. آیا تادین خان په حقه ده او که نه؟ نظرونه مو راسره حتما شریک کړئ. تادین خان او طالبانو ترمنځ ډیره قوي او سخته جګړه روانه ده چې دواړو طرف ته یې ډیر زیات تلفات اړولي دي، او تادین خان ورته وایي چې تر څو زه ژوندی یم تاسو به هیڅکله دا خوب رښتیا نشي، او دغه تور پنجاب ته به داسې درس ورکړم چې په ټول عمر کې له چا څخه نه وي اخیستی. د کندهار د امنیې قومندان جنرال تادین خان سخت غوسه ده. وایي وسلوالو طالبانو د سولې په اړه د شوي هوکړې خلاف خپل بریدونه ډیر کړي دي او دوی به هیڅکله وسله ونه غورځوي. تادین خان وایي له شوي هوکړې وروسته د کندهار په مرکز او ولسوالیو کې د طالبانو په بریدونو کې ډیروالی راغلی دی، او زه به یې هیڅکله دوی ته اجازه ورنه کړم او داسې کار به ورسره وکړم چې ټول عمر به یې په یاد ولرئ. په روانه اونۍ کې وسلوالو د کندهار په شپږو ولسوالیو کې سخت بریدونه کړي او پر مهال یې دواړو لورو ته درنه مرجوبله اوښتې ده. د کندهار امنیه قومندان تورن جنرال تادین خان وایي وسلوالو طالبانو ان په ښار کې ماین چاودنو، وسلوالو او غلچکي بریدونو ته زور ورکړی دی. د کندهار امنیه قومندان وایي بهرني ځواکونه اوس هم له دوی سره په همغږۍ هوایي بریدونو ته چمتو دي، خو په خبره یې افغان ځواکونه خپله د مخالفینو ځواب وس لري. تادین خان ورور جنرال رازق اڅکزی چې د پاکستان یو له سترو دښمنو څخه و چې په شلهاو بریدونو یې ژوندی وتی و او په اخر کې نامعلوم برید کې د نړۍ څخه سترګې پټې کړې، نو د ولسمشر غني په فرمان د رازق ورور تادین خان اڅکزی د کندهار امنیې قومندان وټاکل شو، او راتلو سره یې خلک حیران کړل او مستقیمي پنجاب او طالبانو ته ډیر قوي اخطارونه ورکړل. خلک داسې نه انګیرله چې د رازق ځای به ونیسي، خو تر ډیره بریده یې خلک خوښ کړي او ولس ترې راضي ده، خو داسې یو نامردانه دښمن سره مخ ده او په دې اواخرو کې کوشش زیات کړی چې تادین خان ته هم مشکل جوړ کړي. قدرمنو لیدونکو، نظرونه مو راسره حتما شریک کړئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارمه.